چې ګوره موږ د هر چا نه معافي غواړو دفترو کې یو افسر ته غوسه وکړو یا څه زیاتي رانه وشي نو موږ د هغه نه معافي غواړو بهر ټریفکس پولیس والا سره چې څه زیاتي وشي یا هغه کړی یا ما کړی د هغه نه بخښنه غواړو او د ټولو دنیا نه بخښنه غواړو خو د خپل ښځې نه بخښنه نه غواړو اگر چې مونږ زیاتې کړي داسې نه دي پکار بلکې زما دا خیال دی که پښتون هغه پښتون دی چې کله د زیاتې کړي وي او دوی پوه شي چې ما زیاتې کړي دي نو چې په چا یې زیاتې کړي وي که هغه خپل سړی دی که هغه پردی سړی دی که هغه غټ دی که هغه وړوکی دی که هغه ستاسو کور والا ده او که هغه بل څوک دی د هغې نه بخښنه اخیستل پکار دي او معافي ترې اخیستل پکار دي داسې نه چې د نورو خلکو نه معافیانې غواړو او د خپل کور والا نه معافي نه غواړو نو دویمه اهمه خبره د ښځې او د خاوند په خپل منځ کې د تعلقاتو دپاره هغه دا ضروري ده چې دا دواړه د یو ټیم دوه لوبغاړي دي او دا دواړه به چې کوم دي د حالاتو مقابله په شریکه به کوي د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي